تېره اونۍ په هلمند کې د خپلمنځي شخړو او جنایي پیښو له امله 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد په خبره دا پیښې د مرکز لښکرګاه په ګډون په مساکله، مارجې، خانشین او باباجي ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي چې یو تن پکښې وژل شوی او 8 تنه نور. د کورنیو چارو وزارت وایي هیڅ چاته د کوکنارو د کښت او قاچاق اجازه نه ورکوو. د کورنیو چارو وزارت وایي سرپرست حکومت له نشي توکو سره مبارزې ته ژمن دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې د کوکنارو کښت او نشي توکو قاچاق وکړي. د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت زیاتوي. تر دا مهاله یې څه باندې 2000 تورن کسان نیولي او شاوخوا 9000 هکټاره ځمکه یې د کوکنارو له کښته پاکه کړې ده. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره 20 بستریز روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د روږدو د درملنې په موخه نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او کارونه یې پیل کړي دي. د ازموینو ملي ادارې له لوري د کابل پوهنتون د 10 پوهنځیو لپاره د 15 ماسټرۍ بنامو له نوماندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د مسؤلینو په وینا د دې ازموینې له 3000 ګډونوالو څخه به شاوخوا 1500 کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیږد د اسانتیاوو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسېدلي دي. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې 1000 کسه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي امارات ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي.